ولسمشر غني د پی ټی ایم او کوزې پښتونخوا راغلو مشرانو ته پار کې څه وویل او څنګه یې د هغوی ملاتړ وکړ. سلام ستړي مشئ. د افغانستان د سرحدونو قبایلو وزارت له لوري کابل کې د امن او ثبات په نوم 2 ورځنی کنفرانس جوړ شوی و چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړو چارواکو او له کوزې پښتونخوا راغلو سیاسي او فرهنګي څیرو د پی ټی ایم استازو او بلوچستان یو شمېر استازو پکې ګډون کړی و. د دې کنفرانس ختمانه مراسم په پارک کې د ولسمشر غني په حضور کې ترسره شول. په دې ناسته کې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانانو پر وړاندې خپله نه اعلان کړې جګړه پای ته ورسوي او ژر تر ژره دې د سولې په برخه کې رښتیني ګامونه اوچت کړي. د ښاغلي غني په وینا پاکستان ته پکار ده چې ولسواک او خپلواک افغانستان ته درناوی ولري او اوسني وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي زیاته کړه د پرزې کرښې دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ باید سوداګریزې اړیکې پراخه شي او په خبره افغان حکومت په دې برخه کې بشپړې همکارۍ ته تیار دی څو دواړو لوریو ته پراته ولسونه په خپلو کې له اسانو لارو تګ راتګ او راکړه ورکړه ولري. دغه راز جمهور رئیس غني د پښتونخوا د مشرانو او پښتون ژغورنې غورځنګ هڅې او قربانۍ وستایلې او ویې ویل د افغانستان حکومت ژمن دی چې روان ناورین په اساسي ډول پای ته ورسوي. دغه کنفرانس چې لر او بر پښتنو پکې ګډون کړی و ستایل شوی. په دغه غونډه کې په ښکاره ډول غني د پی ټي ایم قربانۍ او هڅې وستایلې چې د پښتنو د حقونو لپاره یې کړې وې. په هر حال په دغه ناسته کې له پښتونخوا راغلي څیرو هم د افغانستان جګړه وغندله او ویې ویل چې هیڅ دیني اساس نه لري او یوازې د افغانانو د پرمختګ ارام ژوند او سوکالۍ پر ضد روانه ده. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او دغه کنفرانس په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.